دا ورو سوال کړی دی چې زه د سفر نه واپس رالم مازدیګر ماښام مونځ مې نه و کړی او جومات ته چې ورننوتمه نو هغوی د ماسخوتن په منځه باندې ولاړو جومات ته چې ورننوتم هغوی د ماسخوتن په منځه ولاړو اوس د دوی سره د ماسخوتن مونځ وکړم که د ماښام مونځ ځان له وکړم او بیا دوی سره ماسخوتن مونځ وکړم څه طریقه وکړم الجواب طریقه دې دا ده موږ په نورو درسونو کې ذکر کړې ده چا ته یاده ده نه نه او صحیح شو اوس به څه کوي د هغوی سره به شریک شي طریقه یې دا ده ګوره ته جومات ته رالي ماښام مونځ تا نه دی کړی او خلک ولاړ دي په کوم منځه ماسخوتن ته به د دوی سره ورننوځي په دې جمع کې به شریک شي په نیت د ماښام چې دریم رکعت کله پوره شو امام پاسېدو څلورم ته ته به نه پاسي ته به تشهد ووایې کې به نه اوس تا سره دوه اختیارات دي سلام وګرځوه او بیا په دې څلورم رکعت کې ورسره د ماسخوتن د منځه لپاره شریک شه نو دواړه منځونه یې جمع سره وکړو او یا انتظار وکړه چې کله امام سلام ګرځوي ته به ورسره سلام وګرځي او بیا ځان له د ماسخوتن منځ وکړه او دا د امام شافعي رحمه الله قول دی او امام احمد نم نقل دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د هغه نیکه المجد ابن تیمیه امام نووي او ډېرو محققین و علماو شیخ ابن عثیمین او نور هغوی دې له ترجیح ورکړی چې طریقه کار دا دی خو بعضو علماو دا ویلي دي کې دویم قول دا دی وایي دی به د هغوی سره ورننوځي په نیت د ماسخوتن او چې کله دا ختم کړي نو د هغې نه بعد به د ماښام لمونځ وکړي او ترتیب دلته ساقط شو ولې ځکه چې وایي دی معذور دی هلته وایي د جمعې لمونځ ته ځي دریم قول سره دریم قول دا دی وایي دی چې راننوتو نو اول دې ځان له د ماښام لمونځ وکړي ځان له یوازې او بیا به د دوی سره ورننوځي ماسخوتن په منځه کې خو دا دواړه اقوال د اخرني چې کوم دي دا دومره مضبوط نه دي دې کې محظور دی محظور څه دی د اولني ته چې دوی دا ووایي چې ته ورننوځه اول د ماسخوتن لمونځ وکړه او بیا څه وکړه بیا د ماښام نو دې کې محظور دا دی چې ترتیب څه شو ګډوډ شو نو ولې ترتیب ګډوډ کې اول دې بیا د ماسخوتن وکړو اوس بیا د ماښام کې د دریم قول کې محظور دا دی وایي ته اول ځان له څه وکړه ماښام لمونځ کې بیا ماسخوتن کې ورننوځي هلته حدیث کې دا دی چې منځه لپاره اقامت وشي هټن کې بل لمونځ نه کېږي او بله دا چې په یو جومات کې دوه جمعې څنګه ودرې یو جمع ولاړه ده ته بله جمع څنګه ودرې دې کې محظور دی نو پاتې هغه اولنی قول شو څوک به موږ باندې دا رد کولی شي چېرې دا څنګه دریم رکعت کې سلام وګرځوه ووځه او بیا په څلورم کې شریک شو یا دریم کې کښېنه صبر وکړو چې امام سلام وګرځي ته ورسره وګرځوه موږ دې کې هېڅ حرج نشته هېڅ محظور پکې نشته د یېرې مونځ تاسو کوئی طریقې زده کړې ده که نه موږ یې تفصیل ذکر کړی و په مشکات په درسونو کې په هغې کې داسې شتي که نشتي چې امام یو رکعت مونځ وکړي او هغه انتظار کې پاتې شي او دا شاته خلک ځان له دویم رکعت پوره کړي او سلام وګرځوي ځي شتي که نشتي نو اوس امام سلام ګرځولی دی او دوی سلام وګرځولی دی که څه دي لکه که دا سړی په دریم رکعت کې سلام وګرځوي نو حرج پکې نشته او که انتظار کوي چې سلام وګرځوي نو دا طریقه هم په صلات الخوف کې راغلی ده او دا د معاذ بن جبل قصه و تاسو ته معلومه ده رضی الله عنه چې کله سهار په منځ کې سوره بقره شروع کړه یا د ماسخوتن په منځ کې نو څه چلو شو یو کس څه شو جدا شو او ځان له مختصر لمونځ وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چې شکایت ورغی هغه ورته هېڅ ومنه دی اوس د امام نه جدا شوی نه دی امام له سلام نه دی ګرځولی او ده سلام وګرځو پوه شوي په دې مسله کې نه دا ګوره ډېره بنیادي او اهمه مسله ده ډېرونو ته دا مسله راځي خصوصا په سفر په حالاتو کې ډېر سفر نه راغی او ماښام لمونځ ورته پاتې دی جومات ته رامنډې کړې چې لمونځ وکړم هلته د ماسخوتن جمع ولاړه نو څه به کوي بیا به دغه څه کوي دا کومه چې مونږ دا کومه خبره چې مونږ ذکر کړه والله اعلم